بس است. جنگ بس است. د بلخ د مدني ټولنې غړو د سعودي عربستان په مشرۍ پر یمن د ځینو عربي هیوادونو حمله وغندله او په یاد موضوع کې د نړیوال سازمان د امنیت شورا د مداخلې غوښتنه وکړه. سعودي عربستان د حوثي اغیانو د سرکوب په مقصد له څو ورځو راپدې خوا د یمن پر مختلفو سیمو راکټي حمله او بمبارۍ پیل کړي دي. افغان حکومت هم پر یمن کې د قانوني حکومت د حاکمیت څخه ملاتړ وکړ، خو ویلي دي چې د سعودي عربستان سره د تاریخي او دیني اړیکو په درلودلو سره د تهدید او ستونزې پر رامنځته کېدو سره به سمدلاسه د سعودي عربستان ترڅنګ ودرېږي. د بلخ د مدني ټولنې استازي د افغان حکومت د دریځ مخکې له وخته ګڼي او پر یمن د سعودي عربستان د حملې د ملاتړ غوښتونکي نه دي. د بلخ مدني فعالان د نړیوال سازمان څخه غواړي ترڅو ژر تر ژره د عربستان سعودي او یمن ترمنځ په پیل شوې جګړه کې مداخله وکړي او یو سوله‌آمیزه تصمیم غوره کړي. ما خواهان تدبیر نشست عاجل سازمان کنفرانس اسلامی بوده تا به این طریق مانع اختلاف افغانی بیشتر میان ممالک اسلامی کردن شمردن افراد کشتن افراد بیگناه در هر سرزمینی که باشند این اعتراض داشتند و واقعا بچه‌ها بهتر معلوم است که هر انسان از جامعه مدنی یا از جامعه جهانی که بیگناه کشته میشه این مورد محکوم مردود است. تیر ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل وویل چې په یمن کې د حوثي شورشیانو په وړاندې به تر هغه نظامی عملیات دوام وکړي ترڅو چې یمن کې ثبات نه وي حاکم شوی. د رارسېدلو راپورونو پر بنسټ چې پر یمن کې د ترسره شویو حملو په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته هم ځاني تلفات وراوښتي دي. پر یمن د سعودي عربستان او د متحدینو حمله یې په نړۍ کې د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا توجیه او د یو شمېر نورو هیوادونو لخوا تقبیح شوه. په وروستیو کې د روسیې دولت هم پر یمن د سعودي عربستان د حملې له امله خواشیني څرګنده کړه. سره له دې چې د یمن پر وړاندې د نظامی حملې په برخه کې او د سعودي عربستان څخه د ملاتړ په مقصد افغان دولت خپل دریځ په ډاګه کړ، خو په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان د افغان دولت د تصمیم له وخته مخکې بولي او پر یمن د حمله په کلکو ټکو غندي.